السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د یو چا د نمبر نه د هغې مکمل نوم، شناختي کارت نمبر، د هغې ایډرس، د هغې هر څه تاسو معلومولی شئ. بالکل دوستانو، د مثال په طور داسې ډېر کسان چې هغه تاسو په تنګئ تاسو نه پوهېږئ چې دا نمبر د چا ده، د کوم ځای ده، د اډرس چېرته دی، دا کس څوک دی. خو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ د هغې ټول معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو سمپل یو ورکوټي اپلیکیشن دی، هغه خپل موبایل کې انسټال کړئ او بیا یې کمال وګورئ. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، اپلیکیشن خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او بیا انسټال کړئ. ډېری ملګري ډسکرپشن نه پېژني، دوستانو د ویډیو په نوم باندې کلیک کړئ، لاندې وګورئ لینک پروت دی، په هغې کلیک کړئ او اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړ نو اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. چې کله اپلیکیشن خلاص کړئ دوستانو دلته تاسو کولی شئ ګورئ ویریفیکیشن آی می چیکر، دلته تاسو د چا سي انفارمیشن وباسئ، دا هم کولی شئ. دلته موږ زه تاسو ته وایم سیم ډیټابیس، د مثال په طور د هغې تاسو نمبر چک کول غواړئ، سمه ده. دلته تاسو دوستانو وګورئ لایف ټریکر، دلته لایف ټریکر، دلته به تاسو نمبر ورکړئ. دلته تاسو کولی شئ که چېرته تاسو سره د هغې سنایسي نمبر وي د هغې په ذریعه هم تاسو د معلومات کولی شئ. نو تاسو ته پکار چې د هغې نمبر اوس مزاحمت چې ده نمبر والا کړي. د مثال په طور تاسو به صفر ورسره نه لیکئ، صحیح ده. که په افغانستان کې هم صفر مه لیکئ، که په پاکستان کې هم صفر مه لیکئ، که د نړۍ په هر ګوټ کې تاسو صفر به دلته نه لیکئ. زه دوستانو دلته خپل نمبر لیکم، سمه ده. ګورئ زه دلته خپل نمبر لیکم، ګورئ ښه. چې کله همدا ما ولیکل نو تاسو به دلته راشئ سرچ باندې. دوستانو ته تاسو دلته کتلی شئ، دلته زما ټول ډیټ په کوم تاریخ باندې دا ما ویستی دی، زما نوم، د اسلام آباد پنجاب، زما سینایسي نمبر او زما ټول ریکارډ دلته راووت. دلته وګورئ تاسو ټول ریکارډ به زما دلته وځي. تاسو کولی چې د هر چا ریکارډ د هر چا هغه دلته معلومات وکړئ. دوستانو ډېر یو زبردست او خوندور اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو که خوښوي مو وي حتما یې در سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.